59 ٹھیک دا 59 باندې یم جی قاری صاحب محترم. یا ایها الذین آمنوا ایدی ایمان والاو اطیعوا الله دی الله حکم ومنی و اطیعوا الرسول او دی رسول الله حکم ومنی و اولی الامر منکم او تاسو دی خپلو امراو حکم ومنی فإن تنازعتم وسغوکسه ګوریا فإن تنازعتم دی دوی لملانه دلته ما یو پښتنه کړې و چې مړو ته لاړ شي ولا کې وخی دلته یو پښتنه دغه بیا زه تاسو ته ښیم فإن تنازعتم کچیری د تاسې په خپل منځ کې جګړه راغله مخالفت راغله لکه اوس دماغ ته راغلی ده نه جی مخالفت دماغ او د تا ده فی شیء په یو مسأله کې یعنی د دین د شریعت په مسأله کې فردوه الى الله والرسول تاسې واپس کړئ چاته الله او د الله رسول ته اولی الامر ترې نه وایستل که نه جی بالکل ځکه دلته پیروي مطلق دی الله او د الله د رسول ده د اولی الامر دا مطلق نه ده په دې خبره باندې پوه سولې الله وایي که د تاسې په یو مسأله کې مخالفت راغله چاته واپس کړ یعنی قرآن او احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او قرآن ته واپس کړی ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر راځه اوس به ما ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د ما ته خبره سي اختلاف مو په کلمه کې دا واپس راځه الله جل وعلا په قرآن کې فاعلم انه لا اله الا الله ګوره نیمه کلمه په قرآن کې راغله دا سورة الحجرات ده غالبا ان شاء الله سورة الحجرات ده دوستانو یا سورة محمد ده سورة محمد ده سورة محمد صلی الله علیه وسلم وګوري په دې کې دا کلمه ده لا اله الا الله او د دغه سورة محمد په خوا کې سورة الفتح ده په سورة الفتح کې محمد رسول الله دا کلمه اوس په قرآن کې ثابته سو خبره پوه شوې ښه راځو احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په بخاري او مسلم په نورو ابو داود او نسائی او ابن ماجه کې دا روایتونه شته نبی علیه السلام وایي من د چا سي اخیری خبره دا ویسي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کس به جنت ته داخل سي دا حدیث به دې اورېدلی ان شاء الله عباس جان ښه اوس راځو په بل ځای ته پیغمبر علیه السلام وایي د اسلام 15 ارکان دي یعنی هغه چې جبریل علیه السلام لوی حدیث د اسلام دی ارکان په هغو کې اول شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صحیح سوه ښه اوس راځو امام علي علیه السلام ته امام علي علیه السلام کومه کلمه کوم الفاظ ویلي امام حسن کوم ویلي امام حسین کوم ویلي دي هغو همدغه په قرآن عمل کول امام علي علیه السلام ځکه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده امام علي علیه السلام په قرآن تر ټولو صحابه و غیرتمنو په قرآن عمل کول لذانې کومه خبره نه ده جوړه کړې او نه یې راوړې امام حسن او حسین تر ټولو مسلمانانو غیرتمن ول په دې کلمو په قرآن چې په قرآن عمل کول الحمدلله ثم الحمد لله نو اوس موږ تاسو خبره چاته واپس کړه قرآن ته او رسول الله ته اوس په قرآن کې کومه کلمه ده او د رسول الله کومه کلمه ښودلې ده را بسو د تا د زړه د اطمینان دپاره اهل بیتو کومه کلمه ښودلې ده هغه همدغه داسې لا اله الا الله محمد رسول الله نو چې نه په قرآن کې شته نه په احادیثو کې شته او نه په ائمو د اهل بیتو رضوان الله علیهم کې شته نو یعنی په طریقه اولا سره دا ثابته شوله چې دا په اسلام کې دا کار نشته نو چې نشته بدعت درست خبر را سره پوه شوې عباس جان د زړه سره جی قاری صاحب محترم بدعت حوالے سره څه حکم ده بدعت څونه حد ته ګناه ده یا څونه حد ته منع ده اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورې یو عبادات توقیفي دي چې په دې کې عبادت هیڅ نه چلی بدعت هیڅ نه چلی اوس مثلا اوس ګوره یو څوک اذان کوي زه په یو بل مثال پوه کړم یو څوک اذان کوي دا کلمه خو به دې اورېدلې وي چې نبي علیه السلام وایي کنز من کنوز الجنه یعنی جنت په خزانو کې یوه خزانه ده د جنت په خزانه دوستانو دا د لایف ریپورټ په خدای قسم یو غټ ګروپونو ته اچولی ده یعنی 18 ته د لایف ریپورټ ورسېده دا څو ورځې الحمدلله نه و د خدای په فضل سره دا څو ورځې نه و د الله په فضل سره لیکن دا تاسې ګوري کله کله یاري بند سي هغه هلته ماته ښکاره کوي چې د ګروپونو ته اچولی ده نو خو انشاءالله بند به یې نه کړي که خدای کې ویل که د رب رضا ګوري د زړه سرونو
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جنت په خزانو کې یوه خزانه لا حول ولا قوة الا بالله ده. دا که اوس یو څوک په اذان کې دا کلمات ووایي جایز ده عباس جان؟ نه نه ده نه، جایز. دا کلمت جایزه نه ده که نه اذان کې، ولې د اذان حصه نه ده؟ کلمه خو ده که نه له نبي علیه السلام خو ثابته ده. جی جی. اوس اشهد ان علي ولي الله دا له نبي علیه السلام ثابته ده؟ نه. له امام علي علیه السلام نه ثابته ده؟ زما په خیال خو نه، فی الحال خو تاسو ته چا جواب در نسته په خدای قسم کوي زه به له امامانو له امام باقر تر امام حسن العسکري علیه السلام پورې به زه اذان درته وښیم چې دا نسته په خدای قسم کوي. تر امام حسن العسکري علیه السلام په عربي باندې ته پوهېږې عباس جان؟ جی لږ لږ پوهېږم. د ما لمبر به تاسو ته دوستان درکړي، ما ته میسیج وکړه، زه دا ټولې حوالې تا ته درلیږم که خدای کوي چې د څه شي په اړه د ضرورت وي او یا یې زه ملګرو ته عبدالکریم جان به زه لیږم، هغه ته وایه عبدالکریم جان ته وایه، نو هغه به تا ته انشاء هغه به د تا پوښتنه دین محمد صاحب ته وایه یا مولانا عبدالعزیز صاحب ته وایه چې هره پوښتنه د زړه کې و زه په سند سره په داسې سند چې صحیح سند وي تا ته به زه هر څه درلیږم که خدای کوي. صحیح ده؟ صحیح ده کاري صاحب. او که تاسو څه اعتراض کوئ نو عبدالکریم صاحب نه ستاسو پیغمبر علیه السلام وایي وایي کو هر کار سي په هغه باندې وایي ما خبره تاسو ته په عباداتو کې نه وي سوي نو دا وایي بدعت ده او دا وایي مردوده ده، په دې خبره باندې به عمل نه کوي. او الله جل وعلا په قرآن کې موږ تاسو ته عباس جان یعنی په لسهاوو آیاتونه دي الله وایي د ما ومنئ د ما د رسول ومنئ. اوس ګورئ رب العالمین په قرآن کې څه وایي؟ ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. عباس جان الله وایي چا چې د ما د پیغمبر ومنله هغه د ما حکم ومنل. خلاص سو خبر. اوس ګوره بل ځای کې پیغمبر علیه السلام ته الله څه وایي موږ تاسو ته؟ وما آتاکم الرسول فخذوه. د ما پیغمبر چې تاسې ته څه درکوي هغه واخلئ. وما نهاکم عنه فانتهوا. او له څه شي چې مو د ما پیغمبر منع کوي له هغه نه منع سئ. الله اکبر. یعنی په صریحو الفاظو په واضحو الفاظو دا څنګه امکان لري عباس جان له تا نه زه یوه عقلي پوښتنه کوم، دا څنګه امکان لري چې یو کار دی الله نه وي ویلي چې دا وکړئ، د یو کار په اړه د پیغمبر علیه السلام نه وي ویلي دا وکړئ، دا څنګه امکان لري چې علي رضی الله د الله د رسول د قرآن مخالفت کړی وي په یو مسأله کې؟ العیاذ بالله. هیڅ کله نه په خدای قسم امام علي تر قرآن سر قربان کړل. امام علي تر قرآن دا یو خبره مخکې نه تلل، تر رسول الله یو خبره مخکې نه تلل. هغه ډېر غیرتمن په قرآن او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. هغه له ځانه خبرې نه کولې چې پیغمبر علیه السلام یو خبره نه ده کړې نو دا به زه وکړم. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. ځکه علي رضی الله عنه هغه جلیل القدر جنتي صحابي ده، هغه جلیل القدر دی اهل سنت والجماعت څلرم خلیفه دی اسلام، څلرم امام دی اسلام ده چې هغه په قرآن دلیل چې براغله بیا خپلې خبرې ته ترجیح نه ورکوله، چې د رسول الله خبره براغله بیا بله خبره نه وه. هسې اوس دوی له ځانه خبرې. موږ تاسې په حجة الوداع کې نبي علیه السلام باندې دا اخري آیات نازل نه سول د شریعت په احکامو کې چې اليوم اکملت لکم دینکم، نور دین پرسول دي تاسې. آیا بیا امام علي علیه السلام په دین کې لاسوهانه کوله؟ العیاذ بالله له ځانه یې خبرې کولې؟ هیڅ کله نه. او الله جل وعلا دې وکړي چې عباس جان په دې خبرو پوه سوی د زړه سره. پوه شوم. خو یو اخرنی سوال دا کاري صاحب چې د بدعت چې کوم حکم ده هغه ته موږ څه نوم ورکولی شو؟ څونه سخت دی دا د بدعت منع کول؟ ګمراهي ده، ضلالت ده. په عباداتو کې په عقایدو کې خو بدعت کفر ده، یعنی څوک یې نسي کولی. او هر څوک چې په بدعت په عقایدو کې کوي دا کفر ده. اما په اعمالو کې چې کوي دا ګمراهي ده. موږ دا اوس ګوره تاسې سره موږ لګیا یو که خدای مکړه په عامو شیو کې یو کار وي بدعت وي هغه به پوهوو چې ګوره دا کار په اسلام کې نسته، دا ناروا ده، دا پیغمبر علیه السلام نه ده کړی، دا د دې امر الله نه ده کړی، دا امام علي او حسن او حسین نه ده کړی. او که څوک ورباندې پوهېږي بیا یې کوي نو دا گمراهی ده. او گمراهی رسول الله وایي چې دا جهنمی ده. دا انسان الله دې موږ تاسو ته نجات راکړي. امین. کاری صاحب محترم، بیا چې کله د اجتهاد چې کوم دی، اجتهاد کې خو څه نوی کار نه کیږي که نه؟ اجتهاد څه معنی دی؟ لږ وخت دی اخلم، بخښنه غواړم خلک انتظار کې دي. اهل سنت والجماعت امامان لري، فقها لري. که نه ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه.
لکه امام ابو حنیفه رحمه الله ده، محدثین لري، فقها لري، امام شافعي رحمه الله ده، امام مالک رحمه الله ده. ګوریا یو موږ هیڅ مجتهد په عقیده کې نه لرو، په اصولو کې نه لرو. په اصولو کې مجتهد نه چلیږي. اصولو باندې پوهېږي کوم څه عقیده ده، اصول دی اسلام دی، ارکان دی ایمان او دی اسلام دی، عقیده ده. په عقیده کې تقلید او مجتهد هیڅ چاته ضرورت نشته. اوس مثلا زه له تا نه یو پوښتنه کوم چې سر دې خلاص، دا پوښتنه په دې خاطر نه کوم چې تا سوال کړی ده، لیکن پوښتنه د دې په خاطر کوم چې سر دې خلاص. ته اوس قرآن کریم دې چا په قرائت باندې وایې؟ زه خو بس عربیک قرات د عام چې کوم کاری صاحب راته ښودلی دی بس هغه. اوس ګورئ شیعه نه دي، شیعه ورونه لکه دا تاسې غوندې عزتمن شیعهګان چې وي، قدرمن چې هغه عقیدې یې پاکې وي له کفر او له شرک له نورو شیانو. ګورئ تاسې سند د قرآن کریم نه لرئ، امام په قرآن کې نه لري. د اهل سنت والجماعت دی امام په قرائت باندې قرآن وایي، هغه امام عاصم ابن ابي النجود رحمه الله ده. دا قاری دی امام، دا دی قرائت امام ده. اوس مثلا راوی دی تاسې کوم امام په روایت تاسې قرآن وایسته؟ ما ته پته نشته کاری صاحب. ګورئ هغه هم د اهل سنت والجماعت ته حافظ ابن سلیمان رحمه الله ده، چې دا د اهل سنت والجماعت په ټوله اسلامي نړۍ کې د ده په روایت قرآن تلاوت کیږي. تاسې هم د دغه امام د اهل سنت والجماعت په روایت باندې د قرآن تلاوت کوئ، خو منئ مو نه، متاسفانه نه مو منئ. ښه ګوره اوس ګوره، یعنی دا روایت او دا قرائت دا نه ده چې امام عاصم له ځانه یو څه شی پکې جوړ کړي دي یا یې له ځانه راوړي، نه. هغه د دې قرائت تدریس کړی ده، هغه د دې روایت تدریس کړی ده او ډیرو مؤمنانو ته درس ویلی دی. د ده په نامه باندې مشهور سوی د نسبت د ته کېږي، فقط نسبت چاته کېږي؟ نسبت دغه امام چې روایت حفظ ابن سلیمان ده رحمه الله او امام عاصم قاری ده د اهل سنت والجماعت په لسو متواترو قرائتونو کې یو امام ده. هغه د نسبت په خاطر باندې د قرآن کریم د تلاوت نسبت ته کېږي، لیکن نور هماغه قرآن کریم د کوم چې صحابه او کوم چې امام علي علیه السلام، کوم چې امام حسن او حسین هغه تلاوت کول، دغه قرائت کول نسبت الته. په اجتهادي مسائلو کې، اجتهادي مسائل دا د الله جل وعلا امر کوي. اوس مثلا لکه امام علي علیه السلام کله وخت چې به د دین یوه مسأله داسې ورته راغله چې د هغې به واضحه حکم په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه ښکارېدل، پټ به په قرآن کریم کې به پټ و، لیکن ده به استنباط کول. لکه رب العالمین چې په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې تاسې د قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یو آیات. بل آیات کې راځي یستنبطونه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني په قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا بعضی مسائل واضحه بیان کړي دي، په احادیثو کې بعضی مسائل واضحه بیان شوي دي، اوس بعضی مسائل په احادیثو د رسول الله کې په قرآن عظیم شان کې پټې وي. هغه نو هغه علما ورته چې هغه مجتهدین وي، هغه لوی لوی علوم الله جل وعلا د هغو پوهه دوی ته ورکړې وي، د هغې استنباط له قرآنه بیا کوي. اوس مثلا زه یو کوچنی مثلا دا خبره زیاته نسی، په دې ګیلاس کې له ما سره د شیدو چای ده، دود پتی ده، دود پتی خو به پیژني، دود پتی ده. جی جی. په دې چای کې مچ ولوېدل. اوس د مچ په اړه خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا تاسو پکې ډوب کړئ، داسې پکې ډوبې کړئ، بیا یې راوباسئ غورځار کړئ، نور هغه چای وخورئ. په صحیح حدیث کې دا راځي. که اوس که په دې کې غومبسه ولوېدله څه به کوې؟ اوس ګوره مولانا عبدالعزیز صاحب دوستانو غومبسې ته څه وایي په اردو کې یا په تاسې په پښتو ژبه؟ مو یو ته غومبسه یایو. مچۍ ولوېدله. اوس له مچۍ سره به څه کوې؟ نو اوس مجتهدین استنباط کوي، قیاس کوي په څه شي باندې؟ په مچ باندې قیاس کوي چې دا مرداره نه ده، راویې بس یې غورځارې کړي، نور مو خپل چای وڅښي. یعنې داسې بعضې مسائل چې هغه 5 مسائل دي، زه به در وښیمه. مسائل یو واضحه مسائل دي، مسائل واضحه. دا خبره ډیره ضروري ده چې زه عباس جان ته وکړم. مولانا عبدالعزیز صاحب تاسې ستړي مه شئ، زه یو کتاب را اخلم په بخښنې سره. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مولوي صاحب خیر. الله مو قدرمن شي. الله دې چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. امين امين. مولانا عبدالعزیز صاحب
ملګرو هیله کوو لایک 2 میلیون ته ورسوي او لایف شیر کوي در سره الله تاسو اجر عظیم درکړي هیله کوو لایف نه ریپورټ نشي الله مسر لوړي کړه بارک الله فیکم عباس جان در سره لیکه مسائل ټول 15 قسمه دي څو قسمه دي 15 قسمه په دې 15 قسمه مسائلو کې د مجتهد سي اجتهاد کوي په عام مسلمانانو د دوی تقلید به د امامانو د مجتهدینو کوي دا د زه پوهه کړم اول مسائل غیر منسوسه سي مثال مې درکړل دي مچ مسأله پوه شولې غیر منسوسه چې په هغه باندې صریح واضح دلیل په قرآن عظیم شان کې نه اوس مثلا یا بل مثال لکه د ګامیک غوښه ده د ګامیک د غوښې د قرآن عظیم شان کې په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر نشته پوه شولې په دې خبره اوس بل دوهم قسم مسائل منسوسه متعارضه مسائل منسوسه متعارضه اوس مثلا دیوی مسئله په اړه دوه حکم راغلي وي یعنی دوه دلیل راغلي وي دوه روایت راغلي وي دوه خبر راغلي وي تعارض وي په خپل منځ کې په دې کې به اوس مجتهد اجتهاد کوي مسائل منسوسه محتمل التأويل دا دریم قسم دا در سره ولیکه څلورم قسم مسائل منسوسه غیر مبینه الحكم دا څلورم قسم سول پنځم قسم مسائل منسوسه غیر متعارضه غیر محتمل التأويل او مبینه الحكم دا پنځم قسم سول په دې اړه باندې بیا زه په تفصیل سره دا څه تفصیلی مسأله ده بیا به ان شاء الله په تفصیل سره څوکه دا خبره درته کوم الله جل وعلا دې قدرمن نور ملګرو ته به هم لږ وخت ورکړو چې بیا ډېر وخت ضایع نه شي صحیح ثانک یو مننه قاري صاحب محترم مولانا صاحب زه به یو 2-3 حوالې دي ته پیش کوم که ستاسو اجازت وي اجازت ته ولې نو زه متباک کړلم ستړی مو کړلم دومره ستړیا کې به اجازت هم آسي دي زړه سره خبرې کوم هرې صاحب تاسو خایه لږ دمه جوړه کړئ زه به دود پتیر ته پخې کړم دود پتی نو که عباس جان را نږدې وای دود فتی خو به مو عباس جان نن الحمدلله یوه مؤمنه خور چې د اهل بیتو حقیقي دین قبول کړ په لایف کې به وي که به نه وي د ټولو مسلمانانو په مخ کې او یو بل مؤمن مسلمان ورور عادي شخصي خبرې خو زه نه درته کوم ځکه هغه د موږ او د رب جل وعلا په منځ کې دي چې تر څلورو زیات کسان فامیلونه الحمدلله ثم الحمدلله لیکن هغه کسان تاسې په لایف کې ولیدل الله دې ورته مبارک کړي او الله جل وعلا دې د تام د خوشحالي ورځ چې د امام علي علیه السلام د امام حسن او حسین حقیقي دین باندې روان سي الله دې موږ ته په ژوند کې دا راوویني قدرمن سي مهرباني مولانا عبدالعزیز سي مولانا صاحب اول خو درته معذرت ته چې دا وګورئ زما هغه ویب سایټ چې کوم دی هغه لا فلحال ماغه شانتې ډاون دی ډاون مطلب دا دی چې کار نه کوي کنه کدی کار کول نه ما ورته ویډیو جوړ کړی و نه دا ورته اول نه معذرت مولانا عبدالعزیز صاحب ته نن خبرې ما خپرونه په څه شي راوړې و دی الله بنده تا ته مې ویلو ما لاس د خلاص تاسو ټولو ته مې چې حضور کړی و زه که یو دلیل لري خو راښیي زر کوه زه نن 12 امامه جوړېږم خو که مو دغه کلمه چې دوی وایي د 12 امامه دا مو راته په یو امام نه راته ثابته کړله زه 12 امامه جوړېږم بیا به زه له تا سره ګورم مولانا عبدالعزیز صاحب په خدای قسم دا میډیا به داسې در باندې راچرخومه که درته 12 امامه سولمه نیم ساعت کې ورته ناست ومه چې راسئ عباس جان ته وایم عباس جانه دا اوس په خدای قسم در سره 12 امامه کېږم دا کومه کلمه چې تاسې وایسته په قرآن په احادیثو په 12 امامانو کې وښیسته عباس جانه چې شیسته در سره که دې راته وښودل دغه ضربه دا خلق وایي موږ ډېر درنه په عذاب وي دا په عذابتیا به ورکه سي په دې میډیا کې نه قاري صاحب ما ته خو څه ثبوت نشته او چې د چا ذمہداري ده ثابت کول او هغه ورک دي نو څه وکړو الله مو قدرمن کړي مولانا عبدالعزیز مهرباني مولانا عبدالعزیز صاحب په ډېرې بخښنې سره ماشاءالله 1100 کسان ناست دي دا د شاه عبدالعزیز صاحب آی ډي در سره فالو کوي او د قاري صاحب شفیع الله مومن آی ډي در سره ټول فالو کوي دوی سره ماشاءالله ډېر معلومات دي دا در سره زر فالو کوي د شاه عبدالعزیز صاحب او د قاري شفیع الله مومن آی ډي چې کومه ده دا در سره زر فالو کوي الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي قاری صاحب یا عبدالکریم صاحب تاسو جواب راکې دا
هغه مولا چې کوم دی څه نامه د سید علي څوکومه دی هغې یوه ویډیو مو ولیدله ګاډي کې ناست دی دا کله شوې دی دا واقعه بیګاش په کنه نوې پرون مناظره وه پرون زه نه وم بس ما نه لایو کتلی خو نن چا پوسټ کړی انتظار وم دا د زړه سره یوه میازه ورته انتظار ول پرون راغلل دا یې پرون مناظره وه دا یې دلایل راوړي تا به مناظره کتلې وي تر پایه پورې ومې کته بس هماغه بیهیویر و هماغه کارونه یې کول څه کومې مخکې کول الله اکبر دا یوه میاس موږ ویل اوس بیا قرآن راوړی دلایل بیا راوړي له اهل بیتو دا ټول دوستان ولو ټول مې ورته ښکته کړل وایي ښکته کړه زه دوه په دوه مناظره در سره کوم ما راځه پخې اخیر په توهین او په سپکاوي دومره کنځلې راته کړي د ملګري ټول ماته خواشیني وایي تا ولې حوصله ورته کول ما دماغ خو حق مطلب د کنځلو باندې خو دموږ عزت نه کمیږي مولانا عبدالعزیز صاحب دو درې خبرې درته کوي دوستانو له ما سره څه شی نشته دغه عباس جان ته یو دوه درې زړونه دې ما لخوا ورته وویلې یو دوه درې دا غټ غټ زړونه دې ما لخوا ورته وویلې دوستانو عباس جان ته زه به یې وګورم که څه شی را سره و په دې اکاونټ کې خو ګمان نه کوم مهرباني یو منټ کاری صاحب یو منټ قاری صاحب عباس جان ته به زمري وولو خو کلمې دلیل یې تاسو ته راوړلو نه عباس جان خو په اوله سر کې وویل نه خلمه جانانه ما سره نشته دلیل زه خو نالج سیکر یم علم پسې ګرځم ما درته ویلي دي زه اقتصاد حوالې سره یو ډیګري هولډر یم د پاکستان ټولو نه غټه ډیګري دی CA چارټرډ اکاونټنسي هغه کومه او زما یو برانډ دی بری په نوم چې هغه چای کافي جوسز شیکس کې کار کوي او یو 18 برانچونه دي زما الحمدلله زه فاینانشلی سترونګ کس یم کاروباري کس یم اور ما سره تقریبا یو سل شل کسان ما سره کار کوي شکر دی بس خدا دې څه دیني علم ما سره نشته دی زړګیا بس زه تاسو نه زده کوم عباس جان دا دیو چې دا تاسو ورسره بحث وکړو مولانا صاحب دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم هغه ماشاءالله تاسو کافی شافی جواب ورکړو دا وګورئ کدی دیو په دا مراد چې دی اولو الامر نه مراد زحمت نه لګي دا زوم کا تاسو لګ زوم کا ها ودرېګا چې دا خبره خو شروع وکړه صحیح ده خیر ده خیر نه دا دیو کدا وای چې را دلته د اولو الامر نه مراد اهل بیت دي نو ګوره د دیو علماء کرام هم په دې خبره باندې دیو سره سہمت نه دي دا وګوره د الکافی په 8 نمبر جلد کې په یو کم شپېته نمبر صفحه باندې سوی وای امام باقر علیه السلام نه روایت ته چې کله خلکو د حضرت ابوبکر صاحب بیت وکړو نه حضرت علی رضی الله عنهما د حضرت ابوبکر صاحب سره بیت صرف د خوف دی وجه نه ونکړو نور د دې وجه نه دی کړی چې هغه منصوص من الله یا وغیرہ بل څه حواله نه دراوړي که حضرت علی صاحب منصوص من الله و نبی پکار دی چې حضرت ابوبکر صاحب له مخامخ راغلی ورته ویلي چې تاسو ما په سیټ باندې قبضه وکړه دا اصول کافی ولوي خدغه شانته وګوره دا اصول کافی دا روایت ده 159 نمبر صفحه د الکافی دا دیو معتبر ترین کتاب ده خدغه خبره په میراث الکل کې راغلی ده بالکل هم دا خبره ده چې د ابوبکر د بیت حضرت علی صاحب او رسته وکړو خدا وجه ورته پیش نکړل چې دا منصوص من الله زو ما غدیر خوم کې پیغمبر زما اعلان کړو نه حضرت ابوبکر بیت حضرت علی صاحب وکړو خدا دلیل ورته رانوړو چې د خلافت ستا حق نه دی وغیرہ وغیرہ به دین علاوه دلته وګورئ د اعمالی د شیخ توسی دا کتاب د پدې کتاب کې 507 نمبر صفحه باندې دلته وی چې دا حضرت علی صاحب خلکو سره یو خطبه ورکړه په خطبه کې ویل چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه لاړو نظر ټولو کې بهتر ما وغیرہ وغیرہ خو خلکو ز پرې خودمه خلکو پرې خودمه او ابوبکر رضی الله عنه بیت وکړو او ما هم د ستاسو دغه شان بیت کړی دی او د مسلمانانو وحدت ما چې کم دی یوځای ساتلی دی لکه څنګه تاسو د حضرت ابوبکر صاحب بیت کړی و دا شیخ توسی لیکلی دی او شیخ توسی څومره غټ عالم دی د دیو په مذهب کې مولوي صاحب تاسو ته خپله پته ده
نه دین هم ثابت شو چې دلته وګورئ د حضرت علي صاحب داسې څه دعوه نه راوړي د دې غټ مجتهد چې هغې کې دا وایي چې د حضرت علي صاحب دا دعوه وه چې زه خو اول نه ټاکلی شوی وم، بلکې هغه د خپل بیت ثابتولو دپاره د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنهما حواله ورکوي مسلمانو ته چې څنګه تاسو د هغې بیت کړی هغه شان تاسو زما بیت وکړلو، نو چې هغې بیت ثابت دی زما هم ثابت دی. که حضرت علي صاحب اولو الامر مراد وی یا د منصوص من الله وی یا د خدای طرف وی خدای طرف وی نه حضرت علي صاحب د خلکو ته دا خبرې خو نه کولې کنه. دا د دیو کتاب دی، دا وګورئ امالي کې، دا امالي د شیخ توسی کتاب دی 507 نمبر صفحه ده. بیا دین علاوه ګورئ د احتجاج د شیخ طبرسی صاحب کتاب د لولنې جلد د دې صفحه نمبر 112 او 13 د کې وګوره د کې د امام باقر علیه السلام روایت راوړی دی او ما خبره کوي چې حضرت علي رضی الله عنهما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات شو ابو بکر رضی الله عنه سره خوا کې خلک جمع له حضرت علي ته راغلو وی چې دا څه دي، هغې ورته وویل چې دا هغه دي چې کم ته ګورې. اسامه وویل چې تا یې بیت کړی دی، حضرت علي صاحب وایي چې ها ما هم د دې بیت کړی دی. اوس دلته مو ګوره دی وایي احتجاج طبرسي کې چې دې کې حضرت علي صاحب ورته داسې څه دلیل رانړو چې زه منصوص من الله وم او زما حق کې وولو وغیره وغیره. دا د دیو بل مشهور ترین کتاب د اختیار معرفت الرجال، په دې اختیار معرفت الرجال کې هم مندغه خبره کړې ده چې حضرت علي صاحب د حضرت صدیق اکبر صاحب بیت وکړو. دا شانتې لا بې شماره کتابونه دي، دا ورپسې ګورئ دا مخکې بې شماره بحار الانوار او فلانې او ډینګې دا وګوره فرق ان شاء الله مولانا عبدالعزیز صاحب که خدای کوي که سبا بل ورځ وخت پیدا سو موږ به که د رب العالمین رضا وه په خلافت باندې او په امامت باندې خپرونې کوو تر څو ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته څه شی وسی معلومات وسی. که خدای کوي مولانا عبدالعزیز صاحب په دې اړه باندې خپل هغه تکلیف او کوشش کوي او زه خو مؤسس سپینګیری او سپین سری کړلم، نو ان شاء الله که د رب العالمین جل وعلا رضا وه په دې امامت باندې او په خلافت باندې د ابو بکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه او همدغسې د عثمان او د علي رضوان الله علیهم اجمعین، الله دې دوی ټولو مینه او محبت موږ ته رانصیب کړي، او الله جل وعلا دې دوی په قدم موږ روان کړي، او الله جل وعلا دې په جنت کې موږ له دوی سره یو ځای کړي. په دې به په تفصیل باندې خبره کوو که خدای کوي تر څو ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته معلومات حاصل سي. صحیح ده ان شاء الله الرحمن. صحیح ده ان شاء الله. عباس اوره مهرباني سب پښتنه خو بل به ان شاء الله په دې کې نه پاتې شي. نه ډیره مننه، الله حافظ. عباس جان کدی هر پښتنه و دین محمد صاحب هغه ده، احمد الکریم جان هغه ده، دوی ته دی پښتنه را لېږسي ارڅ دلیل دی غوښتل ارڅ دی غوښتل د شپې او د ورځې دی لکه ورور داسې په خدمت کې یم. څونه عمر دی ده؟ ډیره مننه قاری صاحب، ثانک یو. عمر دی څومره ده؟ عمر زما د 22 کاله 32. نو داسې وبولس یعنی کمی کسر بولی کمی مسیر بولی خو په ان شاء الله سي هر وخت دلیل ته ضرورت سول ان شاء الله زه دې په خدمت کې یم. صحیح ده؟ صحیح ده. موږ د خدمت کې زه هم ستا غوندې اکاونټنټ یم او الحمدلله زما مارکونه دي ماشاءالله په ترکي کې، نو خدمت کې دیم 24 غنټې هر سوال چې وي راځه. ډیره مننه، ثانک یو. ماشاءالله قدرمن سي. بوکسر اوره مهرباني تا د څه پوښتنه